ننګرهار کې په لومړي ځل د سرې میاشتې ادارې تر چتر لاندې یو خیریه بنسټ چې سعودي عربستان مالی مرسته کوي د 400 په شاوخوا کې د سترګو ناروغانو وړیا عملیاتونه او درملنه کوي. د ننګرهار مرستیال والی مولوي عزیز الله مصطفی ولسونو ته ډاډ ورکوي چې مسؤلین شپه او ورځ په دې هڅه کې دي ترڅو هیوادوالو ته د حکومت او مرستندویه ادارو پر مټ خدمات ورسوي. د سرې میاشتې په همکارۍ باندې د البصر خیریه بنسټ چې د سعودي لخوا اداره کیږي په ننګرهار مرکزي زون د سرې میاشتې په دفتر کې نن دغه د عملاً افتتاح وکړه چې تقریبا 400 نفرو ته د سترګو جراحي عملیات کوي، 15000 نفرو او پی ډي عملیات کوي، معاینات کوي، همدارنګه 1000 نفرو ته چشمې ورکوي چې نن دغه د عملاً دغه پروسه شروع شوه. په دې کې موږ ډېری هیوادوال چې د عملیاتو وسه نه لرله دلته خدمات ټول وړیا کیږي او همدارنګه اپریشنونه چشمې چې ورکول کیږي معاینات دا ټول وړیا کیږي. ختیځ کې د سرې میاشتې رئیس مولوي قمرګل نصرت وایي د دغو ناروغانو درملنې ته له بنګلادیش او پاکستان هیوادونو ماهر ډاکټران راغلي چې د یو کم په شکل به د 15 ورځو په موده کې یاد شمیر ناروغان وګوري. یعنی د دنیا په سویه باندې هغوی ته اپریشن کیږي، د پسري په ذریعه باندې نه کیږي، دوا په ذریعه باندې اپریشن کیږي. دا هغه کسان دي چې موږ او تاسې د وطن هغه کمزوري طبقه خلک دي چې د چا د خپلو سترګو ته د دوا وسم نه رسېد هغوی ته دا په وړیا باندې کېږي. هغه کوم خلک چې اپریشن ته ضرورت لري د هغې اپریشن کېږي، کوم چې پی ډي ته ضرورت لري او پی ډي کې دوا ورکوي، او کوم چې چشمو ته ضرورت لري هغه ته چشمو. سراج چې د سترګو ناروغي لري او د درملنې په موخه سرې میاشتې کلینیک ته ورغلی وایي بازار کې دغه عملیاتونه په لوړ لګښت ترسره کېدل او اوس چې سره میاشت یو خیریه بنسټ په مرسته د دوی درملنه کوي خوشحاله دي. تقریبا داسې یو چې 15,000 روپۍ ما نه غوښتي چې عملیات شو، زما د وسه نشته دی. نو چې د دې پروګرام نه زه خبر شوم ډېر خوشحاله شوم او خدای دې د سرې میاشتې د دې مشرانو سره ډېر ښه وکړي چې دغه پروګرام یې موږ ته جوړ کړو، زموږ د مسکین ولس دغه خدمت وکړي. ننګرهار کې د سرې میاشتې مسؤلین وایي د دې ادارې مرکزي کلینیک کې د نورو خدماتو سربیره هر ورځ 1000 تنو ناروغانو ته ټیکټونه ورکوي او او پی ډي ترسره کیږي.